السلام علیکم ګران شاګردان او لوج ویک شروع جوړ بس راځو د نن سبق ته د نن سبق کې دی هغه ارټیکل ډیفینټ ارټیکل او انډیفینټ ارټیکل یا په اسانه ژبه ان د دې استعمال او د د استعمال دا سبق بیخي ډیر زیات مهم ډیر ایډوانس هم دی بنیادی هم دی که دغه ان که د چا لاس دی لږ دغه د چې دی بیخي د استادانو لانیز ده د عامو خلکو څه کوي د عامو شاګردانو څه نو راځئ دا سبق دا یو شرط لري تر پایه به ټوله ویډیو ګورئ ټوله سبق که چیرې تاسو نیمه وګورئ بیا به هم په نیمه سبق سر خلاص دلته موږ ته د ای ان استعمال او د د استعمال د دې څلور پنځه شپږ استعماله در ښیو مثالونه د مثالو سره د دې تعریف په دا درته کوو راځو اول د واره د ای او د ان دلته زه تاسو ته جملې وایم I eat an apple daily. زه د ورځې یو سیب خورم. You eat a banana every day. ته هره ورځ یوه کیله خورې. دلته ولې ان راغلی دی په یوه جمله کې دلته ولې ای راغلی دی په دې باندې باید موږ سر خلاص کړو چې هلته ان راغلی دی دلته ای راغلی دی زه اوس مثالونه در کوم ښه نو ان موږ هغه وخت استعمالوو چې کله د یو لفظ په سر کې واول راسي ای هغه وخت موږ استعمالوو چې کله د یو لفظ په سر کې کنسوننټ راسي یو په واول بل په کنسوننټ راځي اول د واره کنسوننټ او واول وپیژنو چې واول و چېش ته وایي کنسوننټ و چېش ته وایي دا د واول وپیژنو بیا به د ای او د ان استعمال زده کړو ښه دا د کنسوننټ او دا د واول اول د واره کنسوننټ د بي څخه ونیسئ تر زیډه پورې دا توري ته موږ کنسوننټ وایي که دا د یو لفظ په سر کې راغلی دغسې مخکې به موږ ای استعمالوو او دا واول دی ای یا او یو دغه چې دی دا که د یو لفظ په سر کې راغلی دلته به موږ ان استعمالوو نو دا کنسوننټ چې دی دا یویشت توري دي واول چې دی دا پنځه توري د انګریزي ټوله حروف چې دی هغه د ای بي سي هغه شپږ نو یویشت په دې کې کنسوننټ دی او پنځه رنې واول دی دا کنسوننټ په سر کې راسي لکه د بنانا هلته موږ ای استعمالوو دا واول چې راسي لکه ایفل هلته موږ دغه استعمالوو یعنې هلته موږ بیا واول استعمالوو ان استعمالوو د دې څو مثالونه هم دا دي لکه ای کار ای ډاګ ای فراګ ای ګوټ ای هن دغه دا توري دا دي کنسوننټ چې داسې لفظ په سر کې راسي هلته موږ ای مخکې استعمالوو دې ته ډیفینټ ارټیکل وایي انډیفینټ ارټیکلز وایي عام چې عام دغه او واول چې دی ان ایګ ان ایرن ان امبریلا دا واول دا په سر کې دلته موږ ان استعمالوو د دې چې ان بار استعمالیږي بیا او دا هم انډیفینټ ارټیکلز او ډیفینټ ارټیکلز پام اصلاح نو انډیفینټ ارټیکلز هغه دی چې هغه موږ ته نه معلوم نامعلوم عام دغه هیڅ یو شی یو ځای یو سړی او ډیفینټ ارټیکل چې دی چې هغه خاص چې موږ ته معلوم وي یو خاص ځای یو خاص سړی یو شی مثلا when we دلته په انګریزي کې تعریف یې ډېر دی when we don't know about what we are talking about کله چې موږ ته نه معلوم چې موږ د کوم شي په باره خبرې کوو we use a or n هغه دپاره موږ a یا n استعمالوو او ډیفینټ ارټیکل when we know what we are talking about کله چې موږ پوهېږو موږ ته معلوم وي څوک یو ځای او دغه په باره کې موږ خبرې کوو وي یوز ده دغه لپاره موږ ده استعمال دلته موږ ده لګو یا ده استعمالوو نور هم د دې مثالونه درته وایم نو دلته اوس موږ مثالونه وایو لکه I have been to the doctor زه ډاکټر له ولاړم been معنا لکه ګون ولاړم دا رقم توري استعمالیږي شي تللی ښه ډېر وخت سوی اوس د ډاکټر دلته موږ ولې دراوي دا ډاکټر موږ پیژنو یو مخصوصه ډاکټر دی یو خاص ډاکټر دی عام ډاکټر نه دی هیو یو فیډ د ډاګز آیا تا سپیان ماړه کړ ډوډۍ دې ور واچوله دا کم سپیان یو خاص تا په کور کې یو ځای دې درولي دي دغه په باره کې ته خبره کوې نو موږ وایو چې ډیفینټ چې موږ یو خاص او موږ ته معلوم یې انډیفینټ هغه ارټیکل چې موږ ته نه معلوم عام یې او could you pass دلته پاس راځي ساټ ته آیا ته دا مالګه راړوی سې کومه مالګه یو خاص مالګه دغه مثلا چې پر ټیبل پرته ده یا د لتر شاوخوا نږدې پرته ده د دې دپاره موږ دغه سالټ ته اشاره ده د یا د ډیفینټ ارټیکل
یو بل استعمال دا دی د یو داسې شي دپاره استعمالیږي چې هغه یو وي بل په هغه رقم نه وي بل په هغه نامه نه وي د یو داسې شي دپاره چې هغه یو وي بل هغه رقم شی نه وي لکه د سن لمر د مون د ارت اوس دا رقم د مځکې په رقم بل شی نشته د یونیورس د کائنات د ورلد دنیا د فیوچر دا هم دا رقم د دې استعمال I have not seen the sun for days د څو ورځو راهیسې ما لمر نه دی لیدلی دا سن دلته مشکې راوستلی دی سن یو خاص دی په دې وجه د یو دی بل دا رقم نشته د ارت از راوند ځکه ګول ده او دلته د ارت څخه مخکې د راغلی دی نو ارت مځکه هم چې ده هغه خاص ده او یوه د بل دا رقم نشته نو د دې یو استعمال دا دی چې د یو خاص نامه څخه چې بل هغه رقم نه وي هغه څخه مخکې دی راځي دې ته موږ ته ډیفینټ ارټیکل وایو هغه ای وین ته انډیپینډنټ ارټیکل وایي راځئ ویډیو در پیله سره وګورئ نور د دې ښه مثالونه هم درته وړاندې کوم بل استعمال د مشیر استعمالو وی یوز د with the superlative adjective د superlative adjectives سره موږ دا استعمالوه لکه د smallest د biggest د best د adjective خو ماتې ته ویلې لکه چا نه زده هغلته ویډیو کتلی سپاټ او سپیچ کې د هر adjective درې ډیګریان یې small smaller smallest big bigger biggest good better best د دې څخه مخکې موږ د استعمالولی سو یو څو جملې هم درته وایم لکه موږ چې د smallest ball د ټولو کوچنی ګیند د biggest ball د biggest house د best player دا ټول د دې جملې مثالونه دي او د دې بل استعمال we use the with these word د دې الفاظ سره استعمالوه لکه first next same only مثلا he is the first position holder دی اول پوزیشن والا دی the next match is on Sunday را روان میچ دی هغه د سنډې په ورځ باندې د اتوار په ورځ باندې دا فرست سیکنډ تھرډ د دې لپاره هم دا د استعمالیږي د دې څخه مخکې راځي دا عموما موږ دا وایو چې د یو خاص نام نه څخه مخکې استعمالیږي دلته بیا د دغه نمبرو سره هم راځي یا د رقم الفاظ سره لکه next same the only he is the only student دی واحد شاګرد دی he is the same man دا خو هغه سړی دی او بل استعمال دا دی with the names of some places دی څو خاصو ځایو د نومو سره راځي لکه د اتلانتیک سی د اوکیانوس سمندر د هیمالیاز ماونټین د هیمالیا غرونه د نایل ریور هغه د رود نیل چې موږ ورته وایي د صحرا هغه د افریقې صحرا چې دا رقم مشهوره خاصو ځایو څخه مخکې هم د موږ استعمالولی سو او د څو ملکو د نومونو سره مخکې هم دا استعمال لکه د USA UAE UK چې دغه مخفف لنډ توري د دې سره هم استعمالیږي که څه هر ملک نوم خاص دی خو دا ډیر خاص دی یا مخفف دی نو دا زموږ د نن سبق مننه الله حافظ در په سبق ښې چارې